دا خدای وسله ورکړه نه خدای جرأت ورکړه و چې د منظور په شکل کې او ولی په شکل کې د قوم خبره وکړي چې د هر پښتون چې کوم د خاورې سره مینه لري کوم وطن سره مینه لري هغه په زړه کې علي او منظور راستي پاسه د ټول د پښتونخوا ولس ته ودرېږي حکومت ته ریاست ته اسټابلیشمنټ ته او ورته ووایو چې په دغې خاورې تاسو بدمعشي نه منو کام سره به ودرېږئ منظور سره به ودرېږئ علي سره به ودرېږئ پښتون سره به ودرېږئ خاورې د سرو دي هر یو کاڼی مرجان دی او زه چې په میان یم د هغه پښتونستان دی